بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان غونډه کې د افغانستان په 5 مواردو بحث شوی. لیدونکو ستړي مشه دا چې کوم موارد دي خبر تر پایه سره وګورئ. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه بنن چهارشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې قرباوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ګډونوال دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي اتمر پرون سهشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شینکر او د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کمالوف سره لیدلي دي. تهذیب یې د بحثونو نور جزئیات ورکړل. د افغانستان د سولې پروسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی، پر سیاسي حل لارې ټینګار، د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته د طالبانو تشویقول او همدارنګه د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړتیا هغه موارد وو چې تر اوسه په دې غونډه کې پرې بحث شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر او د ازبکستاني سیال عبدالعزیز کمالوف د تاشکند د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا وشي بحث وکړ. همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شینکر خپل افغان سیال ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره د خپل هیواد د همکارۍ د دوام ډاډ ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي اتمر ته په کتنه کې ویلي چې تاوتریخوالی باید په افغانستان کې کم او ورباند وشي. قریشي د غرض ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خبرو ته د طالبانو هڅولو ته ژمن دی. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په 2مه ورځ د افغانستان پر روان امنیتي او سیاسي وضعیت سربیره په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب په اړه هم خبرې وشي. په اوس وخت کې افغانستان د ایران، منګولیا او بلاروس ترڅنګ د دې سازمان څارونکي غړی دی. چین، هند، پاکستان، روسیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان د دې سازمان 8 اصلي غړي دي. دغه سازمان نن داسې مهال بحثونه کوي چې په افغانستان کې نامنویو ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.